سلامونه ایله لرم چې روغ جوړ خوشحاله او په صحت منظم به یاست. څنګه موږ کولی شو چې په خپل موبایل کې د MB مصرف راکم کړو؟ یعنې کوم اپلیکیشن چې بغیر د موږ د اجازې نه چلیږي هغه څنګه موږ بندولی شو؟ نو دې لپاره راځو پلی سټور ته له هغه ځای څخه یو اپلیکیشن ډاونلوډوو. تر ویډیو شروع کېدو له مخکې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه درسره سبسکرایب کړئ. دې لپاره به راشئ تاسو پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ ته راشئ، په سرچ کې به ولیکئ نیټ ګډ دا به سرچ کړئ. دغه دی موږ ته دغه اپلیکیشن راکړو. نو دا اپلیکیشن ډېر ډاونلوډینګ هم لري او 1.15 MB دی، بیخي کم دی. دا مو چې کله ډاونلوډ کړو له ما څخه اوس اپډیټ غواړي، نو زه به یې وار بیا هم اپډیټ کړم. اوس راځو زه تاسو ته د دې چل ښایم چې دا څنګه موږ خپل موبایل کې پهلولی شو. نو دلته به تاسو راشئ، دغه لیک پرمیشن غواړي، نو هغه اسانه دی، هغه هم چې کله ورکړو دلته ما اوس ټول اپلیکیشن یې بندي کړي دي، پرې بغیر د ما نه اجازې نه کار نشي کولی. یوازې فیسبوک، مسنجر، واتساپ او یوټیوب کولی شو چې وچلېږي او ټیک ټاک. زه اوس دې کې یو اپلیکیشن بندوم، اوس یوټیوب بندوم. زه اوس یوټیوب ته ورځم، اوس به یوټیوب کار نه کوي. دا د یوټیوب کار نه کوي، زه اوس دلته اجازه ورکوم. چې کله بېرته اپلیکیشن ته راغلاست دلته اپډیټ کېږي، نو ځکه نه اوپن کېږي. زه اوس دلته یوټیوب ته اجازت ورکوم. اوس بېرته زه یوټیوب ته ځم، اوس به یوټیوب کار شروع کړي. دا د یوټیوب کار شروع کړو. داسې هر اپلیکیشن چې تاسو نه غواړئ چې هغه کار وکړي او ستاسو په کار نه وي هغه تاسو دلته بندولی شئ، چې بېرته ستاسو ورته کار شو بېرته یې خلاصولی هم شئ. نو دا نننۍ ویډیو د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. دلته فیسبوک هم بندولی شئ، پکې مسنجر هر څه